سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي، ټول به خوشحاله یئ او له دې ناروغیو وباګانو نه به ټول خوندي یي. نن زه او اسد لاله د یو څو کتابونو سره ستاسې په خدمت کې یو. دا ډېر وخت مو ویډیو هم نه وه کړې او تیار قرنطین هم د ډېری ملګري قرنطین دي، دفترونو ته هم نه ځي، په کورونو کې دي. ډېره ښه موقع ده چې ښه کتابونه ولولئ. بالکل. زما سلامونه ومنئ. ډېره مننه سپین سهار. نن به زه یو ډېر مهم کتاب معرفي کوم چې تاسو ته به ضرور پیژنم چې تازه چاپ شوی دی. دا د ډاکټر صاحب پوهاند بشیر احمد ذکریا یو ډېر مهم اثر دی چې رحمت آریا ژباړلی دی، البته د انګلیسي ده. پوهاند صاحب په انګلیسي لیکلی دی. جنگ‌های بے پایان راه حل برای طولانی ترین جنگ امریکا، مکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی تر نقش کرونا پورې راغلی دی چې زه به کیمرې ته مخامخ کم. چې دا ډېر مهم کتاب دی. په دې کتاب کې چې کومې لیکنې راغلي دي هغې باندې به داسې یو عبور وکړو. جنگ متداوم داخلي، توجیه به طرفی دایمي افغانستان. البته څو عنوانونه غواړم ووایم تاسو ته. عنوانونه پکې ښه ډېر دي، ډېر عنوانونه لري. دا کتاب تقریبا 300 عنوانه لري او ټول مخونه یې دي 304 او کمال دا کړی چې د عنوانونه چې کوم ورکړي دي ډېر یو صفحه یوه نیمه صفحه لنډه موضوع یې لنډه راخیستې ده، ډېره فشرده ده او ډېره ورسره سړی پوهېږي چې لولي نو جامع ده ډېره زیاته. په دې د جنګونو د دننه څه ستونزې لري، بیرون څه ستونزې لري، پردې تر شا خبرې دا ټولې راخیستې دي. نو ډېر مهم کتاب دی. د پوهاند صاحب نور کتابونه هم تر دې وړاندې چاپ شوي دي. یو ډېر مهم اثر دی چې په وزیر محمد اکبر خان، غازي وزیر محمد اکبر خان باندې لیکلی دی، افغان شهزاده او زه. هغه هم تر دې وړاندې چاپ شوی دی، پښتو فارسي دواړو باندې چاپ شوی دی. بالکل. نو دا کتاب تازه چاپ شوی دی شي چې دانش خپرندوی ټول نه او زمونږ د ګڼو څانګو یې ترلاسه کړئ. بالکل. بل اسد لاله یو دغه دوه درې کتابونه به زه ژر معرفي کړم تاسو سره چې بیا کوم کتاب دی هغه لږ ډېر وخت نیسي او تفصیلي باید معرفي شي هغه، ځکه د هغه پښتو هم را روان دی اوس. دا چې نن سبا په دې وطن کې حالات هم دا رقم دي او ځینې څېړنې هم څه وخت مخکې موږ چې له ډاکټر صاحب محسن حسن سره مرکه کړې وه په هغه کې به هم ملګرو اورېدلې وي چې په افغانستان کې تقریبا 50% خلک په ډول ډول خفګانونو باندې اخته دي او دا اوس چې حالات هم کومې خواته روان دي یا څه پیښیږي هره ورځ موږ او تاسې په خبرونو نورو کې څه اورو، خلکو ته اندېښنې ورچوي. نو د دغو ستونزو د حل لپاره یو 3 کتابونه دي، دغه به زه تاسو ته ژر در معرفي کړم د اسد لاله په اجازه باندې. اروايي فشار او ژور خفګان. دا اروايي درملنه ده چې نن سبا موږ او تاسې دغې درملنې ته سخته ډېره اړتیا لرو. نو حمید رضا اشرفي دا کتاب لیکلی او ژباړه او زیاتونه یې د جاوید آفتاب صاحب ده. په ډېره ښه روانه ژبه باندې دا کتاب پښتو ته ژباړل شوی دی، دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی او په ډېر ښکلي کاغذ باندې چاپ شوی دی، سترګو ته هېڅ ډول زیان نه لري. آیا روانپوهنه کې له تخصص څخه کار اخیستل شوی دی؟ داسې ځینې سوالونه او شیان هم شته پکې. او پوهنیار شرف الدین عظیمي صاحب په دې کتاب باندې یو لنډ شی لیکلی دی که ټوله نړۍ هم چج او غلبیل شي داسې هېواد او وګړي به ونه موندل شي چې له اروایي ستونزو ونه کړېږي او ونه ځورېږي. خو د نورو هېوادونو لویه نیکمرغي دا ده چې هغوی لوستي دي، د خپلو ستونزو اړوند مطالعه کوي او د حل په لارو یې ځان خبروي. دا خبره مې ځکه ذهن ته راغله چې ستاسې په لاس کې کتاب همداسې یو کتاب راته ښکاره شو او باورمند یم چې د دې کتاب لوستل خورا لویه مرسته کولی شي. نو ولئ او خپل نږدې ملګري ته یې ورکړئ. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دې کتاب لوستل به تر ډېره بریده له تاسې سره د دې ډول ستونزو په حل کې مرسته وکړي او ستاسې په ژوند کې به ژور مثبت بدلون راولي. هیله ده دا کتاب له دانش خپرنځی ترلاسه کړئ، ولئ او خپلې ستونزې پرې حل کړئ. بل کتاب دی چې لیکوال یې پیټر هولنز دی او ژباړه یې بسم الله پښتونمل صاحب کړی، دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. دا کتاب هم ګام پر ګام تر بریالیتوبه څنګه پیل شوي کارونه بشپړ کړو. ډېر داسې خلک دی اسد لاله چې د کارونو په پیلولو کې ډېر تکړه وي خو په بشپړولو کې بیا پاتې راځي. دا کتاب ورسره ډېره زیاته مرسته کولی شي. 3م کتاب دی ولې بخښنه. که ځان ونه بخو همیشه به د خپلو هغو کړنو زندانیان یو چې ترسره کړي مو دي. لیکوال جان کریستوف آرنولډ، ژباړه بسم الله پښتونمل.
خپل ځان باید هرومرو ماف کړو، ښه ملګری کړو، ځکه یوازینی څوک دی چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې له موږ سره ملګری او له موږ سره پاتې کېږي. نو ولې بښنه کتاب هم ولولئ، خوند ترېنه واخلئ او ژوند مو پرې خوندور کړئ. مهرباني اسدالله، دا 2 کتابونه به بیا په پای کې زما معرفي بل کتاب خو مداخلات فرامرزی و فاجعه سقوط جمهوری افغانستان دی چې دا د توخی صاحب کتاب دی. اسحاق توخی هغه څوک دی چې ډاکټر نجیب سره ډیر نږدې پاتې شوی دی، یعنی ډیر وخت د ډاکټر نجیب رئیس دفتر پاتې شوی دی په دواړو ځایونو کې. کله چې نجیب په خات کې رئیس هم دی د رئیس دفترو، او بیا چې ریاست جمهوری ته راځي هم، یعنی ډیر داسې او ډیر ښه قلم هم لري، ډیر ښه قلم هم لري. دغه به چې ورته مرزایان ویلی، زمونږ مشرانو به مرزایان فلانی وي، ډیر مرزا دی، ډیر تکړه دی. نو واقعا د داسې قلم دی د چې خبره ډیره ښه رسوي. او د خپل کتاب د 1943 کال نه، یعنی زه نه هم پیدا شوی چې د هغې وخت نه د خبره را شروع کوي، بیا بالاخر د طالبانو تر راتګ چې طالبان کابل ته راځي، ډاکټر نجیب ادامه‌یي تر دې وخت پورې دا کتاب باندې خبرې کړي، په دې کتاب کې خبرې کړي دي، او دا موضوع ډیره ښه څېړلې ده. ډیرو خلکو داسې فکر کوي چې دا خو د یو طرف سړی دی، نو ده به داسې خبرې کړي چې طرف به یې نیولی. خو اسحاق توخي ډیره هڅه کړې ده چې طرف ونه نیسي. د خپل کتاب کې اسدالله ډېرو وخت خبر هم کوي، یو خبر هم کړې وه چې تاریخ کله هم دروغ نه وایي. نو ده هم په همدغه خبره باندې چې تاریخ هیڅ دروغ نه وایي، ټول حقایق یې لیکلي دي په خپل کتاب کې، ځکه دا تاریخ دی. ما ورسره یو ورځ خبرې کولې په ټلیفون، ما ورته ویل چې هغه وخت کتاب چاپ نه و، ما ورته ویل چې تا رښتیا به ووایو، راځئ لږ ټوکې مو سره کول. ما ویل چې ته دا ووایه توخي صاحب چې څومره طرفداري دې کړې. نو هغه ما ته وخندل، وایي طرفداري که زه وکړم خو تاسو ته خو هر څه معلوم دي، ځکه دا خو زوړ تاریخ نه دی چې زه اوس مثلا د ډاکټر نجیب خبره کوم. ډېره داسې خلک شته دي چې هغوی د هغوی په مخکې بلکل زموږ مخکې دا قصه تېره شوې ده، ډېرې خبرې. نو ده وویل چې ما ډېره هڅه کړې ده چې ماخذونو ته، مراجعو ته او ډېرو هغه څه مې لیکلي دي چې یعنی مستند وي. او کتاب کې ډېر هم اول لاس شیان دي که نه؟ اول لاس شیان دي. او بله ځکه دی له ډاکټر نجیب سره تر پایه پورې و، تر پایه پورې و، د ملګرو ملتونو دفتر کې هم ورسره و. په دې کې ډېرې خبرې داسې دي چې دا کم اوس چې سره روان دي، دا ننني شرایط، یعنی نننی حال، یعنی نننی وضع، تقریبا یو څوک یعنی زمونږ د مشران سیاسیون کولی شي چې له دې کتاب نه ډېره استفاده وکړي، چې بیا خدای مکه وطن دغسې یو طرف ته لاړ نه شي چې مخکې تللی و. په اوسنیو حالاتو کې ډېره اړتیا ده چې دا کتاب حتماً ولولس. دا کتاب اړتیا ده، خصوصا هغه چاته چې د هغې یو څه د وسې کېږي، یو څه غږ یې رسېږي، مثلا یو ځای کې یو فیصله کولی شي. او بل زیری دا دی چې دا کتاب پښتو شوی هم دی، ښاغلي اسد مومن محمدي پښتو کړی دی، پښتو چاپ هم تقریبا اوس وروستیو مرحلو کې دی. انشاءالله ډېر ژر به لوستونکو ته ورسېږي، پښتو چاپ به راشي. نو دا یو زیری و چې ما تاسو ته درکړم. ډېره زیاته مننه اسدالله. دغه 2 دانې شعري ټولګي دي، دا به هم ملګرو ته ور وپېژنو. یو د ښکلا ټکي دي، د رحم الله دقیق صاحب دی. دقیق صاحب ډېر ښه لیکوال او شاعر دی، او د صوفي نړۍ یو ډېر مشهور د فلسفې په اړه باندې لیکل شوی کتاب هم د ژباړلی چې دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، او دا د شعري ټولګه ده. تر دې وړاندې نورې هم شعري ټولګې چاپ شوي دي، یعنی بهترین لیکوال دی. د ښکلا ټکي شاعر رحم الله دقیق صاحب هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي. انځوربڼ یو کتاب دی، نور کتابونه هم شته دي چې اوس زما حافظه کې نشته. بله شعري ټولګه چې ده د راروانې زمانې غزل مې اوس راوړلو. نسیم ایثار صاحب ډېر زبردست شاعر دی. دا کتاب دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی، او په ډېر یو ځانګړي کاغذ باندې چاپ شوی دی. که زما کتاب چاپ کېږي په داسې کاغذ باندې به چاپوم انشاءالله. ړوند به وي چې دې ته لا هم سوال وایي، مات بنګړي د روغو لیچو حال وایي. غوږ د سترګو پاک کړه چې غږ حس کړې، سورة الرحمن د ځنې خال وایي. دا در سره نه منم که ته وایې، دا در سره منم که دیوال وایي. ستا د خولې کنزل ستایم او دوی وایي، واه واه دې ته فکر دې ته خیال وایي. راز د بریا فقط همدا دی چې هر مغل شعرونه د خوشحال وایي. او بس له تقلید لرې منفرد اوسه، هو
ایثاره دغه ته کمال وایي. زه به دا د بنګړیو پورې او د سینه ګل یو بیت ووایم بیا به خدای پاماني وکړو. اوس به درته شل خبرې جوړې وې، اوس به درته شل خبرې جوړې وې، ښه ده چې په لاس مې بنګړي نه و. واه واه ډېر ښه. نو ملګرو هیله ده دا کتابونه ولولئ، خوند ترېنه واخلئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کاندئ. ژوند خوشحاله اوسئ. ښه وخت.